بهار یاره ژوند مې یو خزان راوړی بهار یاره ژوند مې یو خزان راوړی په ډېره ګرانه مې ګرانه درته ځان راوړی د هېرېدو سوچ دی چې وکم نو توبې وباسم ستا په ښایست مې جانانه سم ایمان راوړی ژوندون سم په اور دی او په دار دی ورته وایه خو تا ته لا اوس هم انتظار دی ورته وایه د مینې داسې ښکاري چې بیزار دی ورته وایه خو ستا د یاد ګرداب کې لا ایثار دی ورته وایه باران نه دی باران خو یو ساس کې راورېږي د سترګو یې په تا پسې کتار دی ورته وایه قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ د اسرت ټي وي نه زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي اسرت هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند نه به خوندونه اخلئ قدرمندو نننی پروګرام مو راوړی د نوښار سیمې ته چېرته چې زموږ یو تکړه شاعر همکار احمدزی صاحب اوسیږي کوم چې په پښتو مین دی په پښتنو مین دی په شعر مین دی په ادب مین دی د پښتو په دې خاوره مین دی غوښتل مې چې هغوی سره کینو شعرونه ترې ریکارډ کو ستاسو تر مخې در ورسو قدرمندو مینوالو راځئ چې همکار احمدزی صاحب ته په پروګرام کې هرکلی او پخیرلی و همکار صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی او پخیرلی و ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره ملاقات وشو او خدای دې وکړي چې تاسو بیا هم راشئ ستاسو نه هم یو مننه کوم دا ستاسو حق جوړیږي صاحبه چې تاسو دومره ښه شعر لیکئ او هغه بیا د کیمرې سترګې ته نه راځي نو غالبا چې دا به د ادب سره ناانصافي وي مینوالو ته که م خپله لنډه شان پېژنګلو که نو ډېره بښه جی زما نوم رئیس اکبر حسین دی په ادبي دنیا کې په همکار احمدزي باندې مشهور یم او زده کړې مې چې کوم دی تر ماسټر پورې کړي دي ماسټر زوالجي مې اوس په 2018 کې پوره کړی دی نور غواړم چې هم زده کړې وکړم او ادب سره شوق لرم نو دغه خپل حالې ځلې هم په مخ کې بوزو ډېرو ادبي جرګو سره منسلک یم د ادب کې مو د څونه وخت نه کار شروع کړی یعنی کم وخت نه تاسو په ادب کې لګیئ کار کوئ چونکې داسې صحیح وخت ما ته معلوم نه دی خو زه چونکې ډېر وړوکی وم صحیح شعرونه زما په خیال چې 2009 نه معلومیږي خو داسې مخکې د هغې نه مخکې 2009 پورې داسې ما ته یادېږي چې ما څه نه څه لیکل خو صحیح سټارټ مې چې کوم یا شروعات مې چې کوم کړي دي هغه د 2009 نه ما کړي دي ډېره ښه ده کار مو په کم صنف باندې کړی د شاعرۍ خو ډېر صنفونه دي نظم قطع غزل نیمکۍ بګتۍ تاسو په کومو صنفونو باندې زیات کار کړی او زیات خوښ مو کم صنف دی زما بنیادي طور باندې نظم ډېر زیات خوښ صنف دی خو چونکې زما چې کوم مینوال دي یا زه کوم چې کوم د هغه کومه نو زیاتره زما غزل خوښیږي او هغوی زما نه غوښتنه د غزل کې نه پوهېږم ولې خو زما خپل ذاتي طور باندې شروعات هم ما د نظم نه کړي دي او نظم زما د خوښې صنف دی او نور چې کوم دی لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه یو ادیب هم یم نو تقریبا په ډېرو صنفونو کې په ادب کې په خاکان افسانه تکل وغیره یا نور داسې مضمون شو ډېر څیزونو باندې ما د هغې باندې یو کار روان کړی دی او ډېر حده پورې مې بوتلی او ترجمې مې هم کړي د اردو او د انګریزۍ نه پښتو ته بلکې په انګریزۍ کې مې افسانې هم لیکلي دي نو هغه خپل هلې ځلې د ټول نه زیات کار چونکې په پښتو کې دی په اردو کې کله ناکله شاعري هم کوم کله ناکله کتاب باره کې اړه سوچ کړی نه دی او د دې هرګز مطلب دا نه دی چې ما سره داسې مواد نشته یا مواد ما ته د خپل شعرونو بالکل اندازه هم نه لګي چې څومره پورې ما لیکل کړي بلکې ډېر زیات دي حقیقت دا زه لږ کثیر نویس یم ما په نثر کې هم ښه کاپي کار کړی دی او په نظم کې هم ښه کاپي کار کړی دی ملګري ته پته هم ده د هغې باوجود اوسه پورې لکه د دې ته ذهني طور باندې نه تیارېږم چې کتاب ولیکم زه لا ویم چې ما ته لږ انتظار کول پکار دي نور چې کله م وخت راشي انشاءالله زما هر څه به ستاسو د وړاندې ډېره ښه ده مینوال به په تمه وي تپوسونه خو ډېرو شول مینوال به په تمه وي د غزل نو که غزل یې نظم یې سم ورسره شریک کړل نو یو جهان مننه وي ژوندون سم په اور دی او په دار دی ورته وایه ژوندون سم په اور دی او په دار دی ورته وایه خو تا ته لا اوس هم انتظار دی ورته وایه د مینې داسې ښکاري چې بیزار دی ورته وایه خو ستا د یاد ګرداب کې لا ایثار دی ورته وایه
د مینې ژوندون سم په اور دی او په دار دی ورته وایه خو تا ته لا اوس هم انتظار دی ورته وایه د مینې داسې ښکاري چې بیزار دی ورته وایه خو ستا د یاد ګرداب کې لا ایثار دی ورته وایه باران نه دی باران خو یو ساس کې راوریږي د سترګو یې په تا پسې کتار دی ورته وایه او مننه هغه که په کلاره شي نو نور به بېکلار شي هغه که په کلاره شي نو نور به بېکلار شي هغه بېقرارۍ کې په کلار دی ورته وایه هغه که په کلاره شي نو نور به بېکلار شي هغه بېقرارۍ کې په کلار دی ورته وایه یو تا ته به ګونګې وي ګنې چا نه تپوس وکړه یو تا ته به ګونګې وي ګنې چا نه تپوس وکړه خبرو دلیلو کې خو پلار دی ورته وایه یو تا ته به ګونګې وي ګنې چا نه تپوس وکړه خبرو دلیلو کې خو پلار دی ورته وایه ګمراه دی نه دغه چا دروغ درته ویلي ګمراه دی نه دغه چا دروغ درته ویلي هغه د غنی خان بابا په لار دی ورته وایه ډېر ښه شعر دی یار دا بیا ګمراه دی نه دغه چا دروغ درته ویلي هغه د غنی خان بابا په لار دی ورته وایه الفت مینې او امن ته نه پیدا شوي الفت مینې او امن ته نه پیدا شوي دا مونږ شان د ملنګو خلکو کار دی ورته وایه الفت مینې او امن ته نه پیدا شوي دا مونږ شان د ملنګو خلکو کار دی ورته وایه مولا او خان جلب پکې هغه سي اچولې مولا او خان جلب پکې هغه سي اچولې ولې زما هم هغه شانتي خوار دی ورته وایه او یو سدي او خواږه دي او درانه دي ترې نه کوبیم یو سدي او خواږه دي او درانه دي ترې نه کوبیم جوړ عشق دی او په ما باندې انبار دی ورته وایه ډېر ښه دی یار یو څه دی او خواږه دی او درانه دی ترېنه کوب یم جوړ عشق دی او په ما باندې انبار دی ورته وایه شاهان او وزیران دي د همکار د شجرې نه شاهان او وزیران دي د همکار د شجرې نه چې سپک دی درته ستاسو په دیار دی ورته وایه بل غزل به م راته یووې هغې نه بعد بیا د رخصت اخلو انشاءالله ډېره زیاته مننه ستاسو یو جهان مننه او ستاسو حسن نظر دی چې تاسو غوښتنه کوئ یو بل غزل به ووایم روح مې بیدار دی که مې سترګې او لیمه وده وي روح مې بیدار دی که مې سترګې او لیمه وده وي چې روح بیدار دی لیمه څه معنا په څه وده وي د مینې رود مې تر مرۍ راورسیږي د مینې رود مې تر مرۍ راورسیږي د اظهار لفظ مې باوجود د دې په خوله ودوي د مینې رود مې تر مرۍ راورسیږي د اظهار لفظ مې باوجود د دې په خوله ودوي او چې ودې وینم نو د سترګو بینایي مې سوځي چې ودې وینم نو د سترګو بینایي مې سوځي چې ودې نه وینم نو سر کې مې مازغه ودوي چې ودې وینم نو د سترګو بینایي مې سوځي چې ودې نه وینم نو سر کې مې مازغه ودوي او ته چې راړنګه شولې غېږ ته ما محسوسه کړله ته چې راړنګه شولې غېږ ته ما محسوسه کړله لکه د حسن کائنات چې مې په زړه ودوي ته چې راړنګه شولې غېږ ته ما محسوسه کړله لکه د حسن کائنات چې مې په زړه ودوي او زما په زړه باندې زما غمونه زما زړه باندې راټول دي داسي زما غمونه زما زړه باندې راټول دي داسي لکه لیوان او شرمخان چې په کوم غره ودوي زما غمونه زما زړه باندې راټول دي داسي لکه لیوان او شرمخان چې په کوم غره ودوي او هغه قسم دی که قیامت هم را بیدار کې خلکا هغه قسم دی که قیامت هم را بیدار کې خلکا لکه زمونږ چې څوک ژوند په ژوندانه ودوي او چې پښتني مې نیلامیږي عجب خانه بابا چې پښتني مې نیلامیږي عجب خانه بابا یا پښتانه بنوي یا به پښتانه ودوي چې پښتني مې نیلامیږي عجب خانه بابا یا پښتانه بنوي یا به پښتانه ودوي او دا شعر تاسو ته بیا د ډالۍ وي د دغه خوب د یو لمحې قیمت وي دوه جهانه د دغه خوب د یو لمحې قیمت دی دوه جهانه د دغه خوب د یو لمحې قیمت دی دوه جهانه دا چې په مینه محبت کې څوک وده ودوي د
د دغه خوب د یو لمحې قیمت دی 2 جهانه. دا چې په مینه محبت کې څوک ګوده ودوي او د خلکو زړه وده مازغه ویښ په مینه کې وي. د خلکو زړه وده مازغه ویښ په مینه کې وي. د همکار زړه بیدار او ګوره ښه مازغه ودوي. معیاري شعرونه تاسو واورېدل. زړه مې نه غواړي چې رخصت ترې واخلم، خو د هرې خبرې یو احتتام وي. نو په دغه یو شعر به د اجازه اخلم چې تل پخپله کړئ خدمت ته مور او پلار، چې تار نه کړئ عزت ته مور او پلار. عبادت او په تسبو چرته موندی شي، خپونه لاندې دی جنت ته مور او پلار. چرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.